څنګه یې عجیبه وه؟ امیر صاحب جوړ یاست؟ جنتي شي. چېرته روان یاست؟ کابل ته مې اراده کړې په خیر سره. زه په خیر لست دعاګانې کوئ؟ صحیح ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خیر راغلی. زه په خیر لاست. د ماښام وروستۍ شېبې دي. خلک خپلو کورونو ته په بیړه روان دي څو له کورنۍ سره د روژه ماتي دسترخوان ته کښېني. خو په همدې شېبو کې امنیتي ځواکونه لا هم پر خپلو دندو بوخت دي. د ښار په بېلابېلو سیمو کې چک پاینټونه فعاله دي. امنیتي ځواکونه موټرونه تلاشي کوي، ګزمه کوي او هڅه کوي چې د ولس لپاره د امن فضا یقیني کړي. هیوادوالو د خدمت لپاره هره ورځ 24 ساعته زموږ چک پاینونه او زموږ خلکو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې موږ د تاسو په خدمت کې یو. د روژې میاشت ده چې بیا موږ دلته دا موږ مکلفیت لرو چې هیوادوالو ته روژه مات وویشو او روژه مات ورسو ولیکو. مونږ راوتلي یو د درونټې په ساحه کې مونږ چک پین لرو. مونږ بعضې د قماندانۍ ملګري دي او مونږ دلته چک پین اچولی په دې خاطر چې مونږ هیوادوال چې دي کوم مشکلات څه پیښ نه شي او نه کومه ستونزه راشي په منځ کې. د دې خاطره مونږ چک پین اچولی دی دلته او انشاءالله مونږ هیوادوالو ته دا ډاډ اطمینان ورکوو چې مونږ امنیتي ځواکونه 24 ساعته د تاسو خدمت کیو. آیا که مونږ سار هم د تاسو په کار وي مونږ به خپل سار هم د تاسو په وړاندې قربانۍ ته وړاندې کړو. روژه نیول، لوږه او تنده زغمل او بیا په همدې حال کې د امنیت ساتنه کول اسانه کار نه دی. خو دوی دا هر څه د وطن او ولس د آرام لپاره زغمي او له دې سره هممهاله دغه امنیتي ځواکونه خلکو ته د روژه ماتي لپاره هم تیاری نیولی تر څو تلونکي او راتلونکي مسافر خپله روژه ماته کړي. ننګرهار ولایت کې امنیتي ځواکونه همیشه 24 ساعته د دې ګزمې چک پاینټونه دلته ادامه لري او خپلو وظایفو ته خپلو مسؤلیتونو ته ښه متوجه دي او په ښه ایماندارۍ سره یې سرته رسوي. او تاسو نن وینئ چې دلته چک پاینټ اچول سوی ده. دا چک پاینټ همیشه هم دلته اچول سوی وي خو د هغې تر څنګ هغه مسافر وروڼه چې ننګرهار ته د کابل څخه راځي یا د نور ولایتونو څخه دلته راځي د هغې لپاره د روژه ماتي یو سیستم هم برابروي. بعضې وخت دوی ته روژه ماتي ورکوي تر څو خپل خلک چې مسافر او دلته راځي روژه دلته خپله پرې ماته کړي. دا امنیتي ځواکونه د دې په خاطر کې چې کومه ولس چې د موږ سره همکاره دی موږ څومره د ولس خدمت شپه ورځ وکړو نو دا په موږ کمه ده او شپه ورځ باید د ولس په خدمت کې واوسو او امنیتي ځواکونه په همدې تلاش کې دي چې شپه ورځ د ولسونو لپاره داسې فضا رامنځته کړي چې دوی خپل کاربار خپل هغه ورځني کارونه په ښه او اسانه توګه مخته یوسي. د اذان شېبې رانږدې دي. په چک پاینټ کې ساده دسترخوان غوړېدلی دی. د اذان له غږ سره امنیتي ځواکونه په ګډه روژه ماته کوي. دا شېبې د اخلاص، ورورولۍ او قربانۍ ښکاره بېلګه ده. که څه هم له خپلو کورنیو لرې دي خو د ولس د خوندیتوب لپاره خپله خوښي د خدمت په لاره کې ایښې ده. موږ په ننګرهار ولایت کې سیار چک پاینټونه لرو روزمره که اوړی وي که ژمی وي که روژه وي که بوزه وي. د خپلو هیوادوالو د امنیت د تامین لپاره موږ شپه ورځ چک پاینټونه لرو او د خپلو هیوادوالو لپاره د امنیت د تامین لپاره راوځو روزانه او چک پاینټونه کوو. د کابل او د ننګرهار عمومي سړک دی دا نو موږ په روزمره ډول دلته راځو چک پاینټونه کوو تر څو زموږ هیوادوال په امن او ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي. خلک په آرام خوب ویده کېږي خو امنیتي ځواکونه بیا هم ویښ پاتې کېږي. ګزمې دوام لري، څارنه روانه ده او مسؤلیت یې پر ځای دی. روژه یوازې د لوږې او تندې زغمل نه دي. روژه د ایثار، صبر او قربانۍ درس دی او امنیتي ځواکونه دا درس هره ورځ په عمل کې ثابتوي.